د کلی مشران به تل خلکو ته ویل چې د شپې د هیڅوک هلته نه ځي ځکه هلته عجیب غږونه او سیوري ښکاري. خو په کلی کې یو زلمی و، نوم یې رحمان ډېر ضرور او د خلکو په خبرو یې باور نه کاوه. هغه به ویل دا ټوله یوازې کیسې دي، زه به په خپل لار شم او حقیقت به معلوم کړم. یوه تیاره شپه کله چې سپوجمۍ د وریځو تر شا پټه وه او هر لور ته چوپتیا وه، رحمان د ټارچ په لاس د ځنګل پر لور روان شو. د ځنګل دننه هره ونه لکه د یو انسان سیوري ښکارېده. د وچوپارو د شرنګېدو غږ، د باد سوړ چلیدل او د لرینه د الوچیغي هر څه لا ډېر ویرونکي وو. رحمان ورو مخکې روانو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو تور سیوري ولید. سیوري د یو انسان په شان ولاړو. رحمان په لوړ غږ وویل څوک یې؟ ځان ښکاره کړه. خو هیڅ ځواب رانګی. ناڅاپه سیوري د ونو شاته ورک شو. رحمان لږ